د خوځنده ګوتو اشاروي هنر هغه چې پوهېدنه یې د هر عادي وګړي په وس نه ده پوره، ان د هغو لپاره هم چې ناشنوا دي خو مسلکي زده کړې نه دي کړي. دا په لغمان کې د ناشنوایانو نابینایانو د ځانګړو زده کړو لیسه ده، هغه چې د روښانه راتلونکي لپاره یې د هیلو تړلې هغه غوټه چې د خلاصېدو یوازینی امید یې له همدې مرکز سره تړلی. دلته په لسګونه ناشنوایان په زده کړو بوخت دي. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه د زده کړو په برخه کې د اسانتیا او یاده داسې کوي. زه خوشحال یم چې په دې مکتب کې زده کړې کوم. زه غواړم چې یو ښه مکتب ولرم. موږ ناشنوایان د اسلامي امارت څخه ډیر خوښ یو چې زموږ لپاره یې د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ترانسپورت او سپورتي وسایل واخلي، زموږ د مکتب سره ډیرې مرستې وکړي. د یاد لیسې امیر وایي په دغه لیسه کې په لسګونه ناشنوایان او نابینایان په مسلکي زده کړو بوخت دي او دوی ته یې د ترانسپورت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. موږ 14 صنفه لرو او 128 زده کوونکي لرو. ذکورو زده کوونکو په صنفونو کې 2 نابینایان صنفونه لرو، 15 دانې د ناشنوایانو او همدارنګه د اوناسو په برخه کې 3 صنفه موږ د نابینایانو لرو، 4 صنفه د ناشنوایانو لرو چې په مجموعي طور سره 48 زده کوونکي موږ اوناس لرو او 80 کس زده کوونکي موږ ذکور لرو. د اسلامي امارت په راتګ سره دغه برخه ته ډیر زیات کار شوی ده. د یادونې وړ ده چې په همدې لیسه کې ځینې نابینایان هم د خپل ژوند د ښه والي لپاره کوښښ کوي او دا د خپل راتلونکي روښانه پیل بولي.